نن ټاپک دی what is nested for loop. دا عبارت د هغه لوپ څخه دی چې د یو لوپ انسایډ بل لوپ یوز شي. صحیح ده. دا له موږ سره فار لوپ دی. د دې فار لوپ د باډي انسایډ د دې د باډي دننه مو بل لوپ یوز کړی، نو دې ته څه وایي؟ nested for loop. دا د nested for loop عمومي سینټیکس دی. فار کې ولیکو بیا قوس کې دننه انیشلایزیشن کنډیشن او انکریمنټیشن او ډیکریمنټیشن دې دننه مو بیا بل فار لوپ یوز کړی. صحیح ده. او د بلاک دننه سټیټمنټس. راځو پریکټیکل اگزامپل باندې کار کوو. زه به سبلیم ټیکس اوپن کړم. ګوره دا له ما سره د فار لوپ عمومي سینټیکس دی. دا له موږ سره یو فار لوپ دی چې ته زه دغه فار لوپ انسایډ د دې باډي دننه بل لوپ څنګه کوم یوز کوم. دا اوس له ما سره څه شو؟ nested for loop. د یو لوپ دننه مو بل لوپ څنګه کړ؟ یوز کړ. خیر راځو پریکټیکل اگزامپل باندې کار کوو. زه به کلاس واخلم. کلاس ته به زه نوم ورکړم nested. غواړو چې یو مربع شکل موږ ته پرنټ شي. صحیح ده. چې رو هم شپږي او کالم هم شپږي. انټیجر آی او جې دوه وریبل اخلم. آی له ما سره اوټر لوپ دی او جې له ما سره انر لوپ. خیر آی مساوي له یو څخه سټارټ کړه. آی کوچنی مساوي له شپږ او آی پلس پلس د دې لوپ انسایډ بل لوپ موږ یوز کوو. انر لوپ موږ سره دی جې مساوي له یو، جې کوچنی مساوي له شپږ سره او جې پلس پلس. ته موږ ته یو سټیټمنټ پرنټ کړه چې سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ او موږ ته څه پرنټ کړه؟ سټار او سپیس. ګورئ دا له ما سره اوټر لوپ موږ سره چې دا رو ده او انر لوپ موږ سره دا کالم دی. دوه وریبلې مو واخیستې انټیجر آی او جې. دلته به راشي په اول انر اوټر لوپ کې به کنډیشن چک شي چې آی مساوي له یو سره. دلته به کنډیشن چک شي چې آی یو کوچنی مساوي له شپږ سره دی که نه؟ بلکل دی. دا ټرو شو. انر لوپ ته به راشي. دلته به کنډیشن چک شي. دلته جې مساوي څو سره دی؟ یو. صحیح ده. جې مساوي له یو سره کنډیشن به چک شي چې آی یو کوچنی مساوي له شپږ دی. بلکل دی. زه بلته راشم یو ملټي لاین کمنټ به زه واخلم. جې مساوي له یو، آیا یو کوچنی مساوي له شپږ دی؟ بلکل دی. موږ ته به دغه سټیټمنټ څنګه شي پرنټ شي؟ سټار او سپیس. صحیح ده. دا چې پرنټ شي نو موږ ته به بیا جې پلس پلس شي. جې یو دا ور جې څو شي؟ دوه شي. کنډیشن به بیا چک شي چې آیا دوه کوچنی مساوي له شپږ دی که نه؟ دی که نه؟ نو موږ ته به بل سټار او سپیس پرنټ شي. بیا به جې پلس پلس شي. جې دوه دا ور څو شي چې انکریمنټ شي؟ درې. نو کنډیشن به چک شي چې آیا درې کوچنی مساوي له شپږ دی؟ بلکل دی. موږ ته به سټیټمنټ بیا څنګه پرنټ شي؟ سټار او سپیس. بیا به دا جې انکریمنټ شي. درې دی چې پلس پلس شي څلور. آیا څلور کوچنی مساوي له شپږ دی؟ کنډیشن ټرو شو. موږ ته به بیا سټیټمنټ پرنټ شي. موږ ته ورکړې ده ورته سټیټمنټ کې چې موږ ته پرنټ کړه سټار او سپیس. نو سټار او سپیس. بیا به دا جې انکریمنټ شي. څلورو پنځه به شي. آیا پنځه کوچنی مساوي له شپږ دی؟ بلکل دی. کنډیشن ټرو شو. موږ ته بیا سټیټمنټ کې څه پرنټ شي؟ سټار او سپیس. نو سټار او سپیس. بیا به دا جې انکریمنټ شي. پنځه دی شپږ به شي. کنډیشن به چک شي چې آیا شپږ کوچنی مساوي له شپږ دی؟ بلکل دی. نو موږ ته به سټیټمنټ پرنټ شي سټار او سپیس. صحیح ده. نو جې به بیا انکریمنټ شي پلس پلس به شي. نو جې موږ سره څو دی؟ شپږ شوی دی که نه؟ چې پلس پلس شي دا ور به څو شي؟ اووه. نو کنډیشن به چک شي چې آیا اووه کوچنی مساوي له څو سره دی؟ شپږ دی که نه دی؟ کنډیشن فال شو. نو د انر لوپ څخه به څنګه شي؟ د دې د باډي څخه به بهر شي. صحیح ده. د دې د باډي څخه چې بهر شي نو موږ ته به دلته یو بل سټیټمنټ به ورکړو پرنټ لین. کله چې دا فال شي نو نیو لاین ته راکېږو. صحیح ده. نو دا به راشي نیو لاین ته. بیا به اوټر لوپ ته راشي. دلته آی مساوي له یو سره دا به انکریمنټ شي. دا ځل به څو شي؟ آی به پلس پلس شي دوه. صحیح ده. کنډیشن به چک شي چې آیا دوه کوچنی مساوي له شپږ سره دی که نه دی؟ دی که نه؟ کنډیشن بیا ټرو شو.
بیا به انر لوپ ته راشي. دلته به سټارټ بیا له یو څخه واخلي چې آیا یو کوچنی مساوي له شپږ دی که نه، نو موږ ته به بل سټار او سپیس پرنټ شي. جې به بیا پلس پلس شي 2، نو بل سټار او سپیس به پرنټ شي. نو دا به تکرارېږي تر هغې چې جې اووه ته ورسېږي او کنډیشن څنګه فال شي. دا چې فال شي بیرته به راشي، د دې د باډي څخه به راوځي اوټر لوپ ته به راشي. اوټر لوپ کې موږ سټیټمنټ ورکړی چې نیو لاین ته راشي. دا به څنګه شي، بیا په لاندې راکېوځي. دلته به بیا همدغه سلسله بیا جاري شي تر هغې چې جې څنګه شي، جې وشي او کنډیشن فال شي. کله چې کنډیشن فال شي بیا به اوټر لوپ ته راکېوځي. اوټر لوپ کې موږ ورکړی چې نیو لاین ته ولاړ شي. دا کرسر بیا نیو لاین ته راشي او بیا به موږ ته شپږ وارې سټار پرنټ شي. کله چې جې شپږ و دا انکریمنټ شو، پلس پلس شو، وشو، کنډیشن فال شي، نیو لاین ته به بیا راکېوځي. صحیح ده. دلته بیا موږ ته شپږ ځله سټار پرنټ شي. کله چې وشي کنډیشن به فال شي. صحیح ده. اوټر لوپ ته به راشي. دې کې باډي کې موږ ورکړی چې نیو لاین ته کېوځه، نیو لاین ته راغله. صحیح ده. نو بیا به دلته کنډیشن له سره شروع شي، چې به شروع شي تر هغې چې جې مساوي له 7 سره شي او کنډیشن فال شي. کله چې کنډیشن فال شي نیو لاین ته به راکېوځي. دلته به راشي. صحیح ده. یعنې دغه سلسله هم چلېږي. دلته به راشي آی مساوي له شپږ سره شوی او که نه، نو دا چې انکریمنټ شي آی به مساوي له 7 سره شي. کنډیشن به چک شي چې آیا به کوچنی مساوي له شپږ سره دی که نه دی. کنډیشن فال شو، پروګرام به زموږ ان شي او موږ ته به دغه شکل پرنټ شي. زه به راشم دا پروګرام به کنټرول اس کړم، دلته به زه نوم ورکړم nested ډاټ جاوا، لوکیشن ډیسکټاپ سیو. سیمپلی به زه اوپن کړم، ډایرکټوري چینج کړو ډیسکټاپ، کمپایلیشن جاوا سی سپیس د پروګرام نوم nested ډاټ جاوا. کمنټ کې راغلی ده، کنټرول اس. پروګرام سره کمپایل کوو. دا اوس ځل اوس راځو پروګرام ایگزیکیوټ کوو. جاوا سپیس د کلاس نوم nested. کله چې زه انټر پریس کړم موږ ته به څنګه شي، د مربع شکل پرنټ شي. نو دا nested فار لوپ اگزامپل.